أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه یاد کا هغه وخت چې اوبو وخت موسی علیه السلام د قوم خپل دپاره په قلنا اضرب بعصاک الحجر بیا موږ وویلې ووایه په لکڼه خپله باندې تیږه فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا بیا د وویل هغه مقدر ده د وویله فانفجرت وچاوده منه د دغه تیږې نه وخوټېدې د دغه تیږې نه اثنتا عشرة عینا 12 چینې قد علم كل اناس مشربهم فتاقر سره وپېژانده هر یو قوم د دی هغه ځای د اوبو چکلو د دی او ورته ومې ویلې وشربو چې کوي مې رزق الله د الله د رزق نه ولا تعصوا فی الارض مفسدین حال دا چې مګر ځئ تاسې په مځکه کې فساد کوونکي وإذ قلتم یا موسی یاد کړه هغه وخت چې تاسو ویلې موسی علیه السلام لا نصبر علی طعام واحد موږ صبر نشو کولی په یو قسم طعام وایي طعام خو یو قسم نه و 2 قسمه و خو منو سلوا و دی څنګه وی علی طعام واحد نو طعام واحد نه وایي دا نه معنی چې یو دا معنی دا یو قسم خوراک چې همیش دا خوږ او غوښې دي خواږه او غوښې دي دغسې یو قسم خوراک باندې موږ صبر نشو کولی فادعو لنا ربک یخرج لنا ته وګوره دعا وکړه د موږ دپاره رب خپل ته چې راوباسي موږ ته مما تنبت الارض د هغه شیانو نه چې شنه کوي مځکې من بقلها د سبزیاتو د مځکې نه وقصائها بادرنګ چمړتیا وفومها وعدسها د فومها غنم د دغه مځکې وعدسها دال د وبصلها پیاز د مځکې قال موسی علیه السلام ورته ویل تستبدلون الذي آیا تاسو په بدل کې اخلئ هغه شی هو ادنا چې هغه ډېر بیکاره ده بالذي په مقابل د هغه کې هو خیر چې هغه خیر ده منو سلوا د دغه دی نه چې دا دی غوښته طریق نه ډېر خیر و ولې خیر و یو خو یې بېتکلف و اسماني ورته نازلېده دې کروندې یو یې اوبولو ریبلو هېڅ شی ضرورت نه و کېد دوم هغه بېسواله و الله دې طرف نه زه په قیامت کې دې نه پوښتنه نه کېده او په خپل لاس چې تجارت کوې که مزارعت کوې بیا خو د دغه روا او ناروا لري د دغه حساب ورسره کېږي اهبطوا مصر کوز شئ تاسې شام ته لاړ شئ فإن لکم ما سألتم شته د تاسې دپاره هغه څه چې تاسې غواړئ وضربت علیهم الذلة مقرر کړو شو په دې باندې ذلت والمسکنة مسکنت وباءوا بغضب من الله او دې اخته شو په غضب د الله ذالک دا خواري او عاجزي او د الله په غضب گرفتار کېدل د دغه وجنو بانهم كانوا يكفرون بآيات الله په سبب د دې چې دوی بشکه کافران کېدل د الله په آیاتو باندې غیر المغضوب عليهم ګوره اولئک دلته علاوه د الله په غضب گرفتار شو ځکه الته مغضوب عليهم تفسیر مو په يهود کړی ويقتلون النبيين بغير الحق یو خو دوی کفر کړی بل وجد انبیا نه حق انبیا وجل خودی نه حق د قیت څه حاجت وایي دی په علم هم نه حق وو ذالک بما عصوا دغه کفر او قتل د انبیا په سبب د هغه چې د سرکشي کوله د احکام د الله تعالی وکانو یعتدون او چې دی په امیش د حد نه تیرې